د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ قانع الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو کونړ ولایت کې یو او راغلی یو زیړي بابا ته لکه څرنګه چې تاسو معلومات نو ماشاءالله په سیند کې هم اوبه ښایسته روانې دي چې دغه ځای ته یې څو شنده او ډېره زیاته ښکلا ورکړې ده نو دغه ساحه کې یو پل دی چې د زیړي بابا ساحې سره چې دغه کوم پل دی او خلک پرې له زیړي بابا څخه تېرېده اپل او کلیو ته نو بدبختانه باید ووایم چې څه موده مخکې اوبه وړی او ویجاړ شوی دی چې اوس باید خوشبختانه بیرته ووایم چې بیرته د رغېدو چارې شروع شوي دي نو دغلته کارکوونکي لګیا دي او دغه پل چې اوبو مخکې وړی بیرته یې رغوي او هغه چارې روانې دي نو موږ هم کوشش کوو په دې خپرونه کې تر څو د دغې پل د مسؤلینو سره خبرې اترې هم ولرو چې دغه پل به بیرته په څومره وخت کې ورغول شي او څومره وخت کې به چې دی ګټې اخیستنې ته آماده شي نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې د کونړ د سیند مستې اوبه روانې دي خو متاسفانه چې هغه ډول استفاده ترې پکار ده ترې نه ده شوې که چېرته هم دغه اوبه مهار شي نو زموږ د ښایسته وطن دغه نورې دښتې په زړه پورې ځایونه به ورسره ټول ښېراز او ښکلي شي نو راسره اوسئ انشاءالله د دغې ساحې څخه به موږ سره څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ موږ کوښښ کوو تر څو د زیړي بابا څخه سپین جومات هم لاړ شو انشاءالله د هغې ځي ښکلاوې او منظرې به هم تاسو لپاره راواخلو خو پیل مو د زیړي بابا څخه وکړه ځکه دا یوه ګټوره موضوع ده تر څو هغه کسان چې په دې پل باندې تګ راتګ کوي بیرته ترې خبر شي راسره اوسئ انشاءالله موږ هم د تاسو سره یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه کونړ ولایت کې یو او بیا د زیړي بابا سیمه ده هغه پل چې تاسو مخکې له موږ سره په انځورونو کې ولیدو نو تاسو ولیدل چې اوبه وړی دی ویجاړ شوی خوشبختانه باید ووایم چې بیرته د رغېدو چارې هم پیل شوي دي د دغې سیمې او د دغې پل مسؤل ما سره تر څنګ ولاړ دی باقي معلومات به دنه ترلاسه کړو وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه چې د همیشه بهار د رادیو څخه او د تلویزیون څخه چې دلته راځي او وخت په وخت منې معلومات اخلي ډېره مننه کار دغه شي ماشاءالله کار په دې ښه روان دی چې اوس د مخکې په حساب باندې دلته ټیسټونه اوس اخلي
کله چې ټیسټونه معلومات وشي د مرکز نه هغه سیمپلې ځي د شګه او د هر متر نه خپل خپل دغه اخلي کوم سیمپل چې دي کابل ته ځي او کابل نه وروسته بیا دوی ته اجازه ورکوي چې تاسو په مثال یا 20 متره یا 10 متره تر څو چې انجینران ورته اجازه ورکړه په هغه اندازه کار کوي. ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې مکمل وپېژني. ښه ډېره مننه چې تاسو موږ نه دغه وکړو. زما نوم میرعالم صافی دی. زه د قومونو د خوا نه هم دلته یو مسؤل یم او د فیضامي د خوا نه هم دلته مسؤل یم. نو انشاءالله موږ او رئیس صاحب هم د فیضامي وخت په وخت باندې راځي هره ورځ دغه راځي او دلته تپوسونه کوي چې مقصد ډېره مننه صافی صاحب خوشحاله اوسې کور ودان که دا راته ووایي چې ستا په نظر دغه پل خو ماشاءالله مخکې ډېر قوي جوړ شوی او څه علت و چې دغه اوبه یوړو. تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو د دې معلومات اخلئ چې تر څو دغه پل ولې مشکل سره مخامخ شو دوباره به دا تاوان نه کېده د افغانستان سرمایه به بې ځایه نه مصرفېدله. دا چې د خلکو یو منفي پوینټونه پکې هم د یو څه ناسه وو په همدې خاطر باندې چې د پایګانو د وجې نه دا ښکته لاړ د هغې نه وروسته څه وخت لپاره خلکو پرې رفت آمد کوو او دغه پل چې کوم کال کې جوړ شو د بده مرګه چې بل کال ته هم نه رسېده په هماغه کال کې بېرته تخریب هم شو هم لیده نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي او په همدې خاطر باندې موږ کوشش کوو چې اوس دې پیره کې ښه پوخ کار وکړو. یعنې په هغه شکل باندې چې مخکې په کار جوړ شوی نه و اساسي مخکې کوم دغه شی په کار و هغه شی نه و جوړ شوی نو هغه څارنه هم صحیح نه وه شوې. اوس انشاءالله چې ساعت په ساعت باندې رئیس صاحب د فیضامي هم ځي راځي د وزارت انجینران راځي داسې نور قومي مشران هم راځي دلته ګرځي بي تر څو چې دغه بیا دپاره چې تکرار دغه نه شي او مشکلات لکه د بل مخکې په شان بیا دغه نه شي تحریب نه شي. او معلومات نه لري چې څومره موده کې به انشاءالله جوړ شي دغه بېرته د دې د اورېدو خبره ده چې د مشرانو دلته راغلي زموږ د امارت والي صاحب هم و رئیس فیضامي هم و د دې د دغه نه چې یو کال وخت یې ورکړی دی په یو کال کې انشاءالله برابرېږي. او دغه پل چې دی یوازې د زیړی بابا اپل کوم نور کوم کلو سره وسره یي که داسې معلومات راکړي د خاص کونړ هم د سره واسطه او د خاص کونړ د دلته زموږ یو 9 کلي نور دي چې هغه سرکڼ ورته وایي او منګوال دی خاص کونړ دی داسې کاشکوټونه دي تر ګورې قبر دا خلک دې نه رفت آمد کوي دا چې تاسو وینئ دا خلدونه مشکل سره مخامخ دي هغه زنانه هم اوس هم کښتۍ کوړې راوړي که نه اوس هم کښتۍ او دا مشکلات بعضې ماشومان هېرېږي ډېر خلک د دې په ارمان کې مړه شول او خدای دې وکړي چې دا پل جوړ شي. همدې هیله که دا راته ووایي چې دغې پل په جوړېدو سره به څومره سهولت رامنځته شي د کلي ولس لپاره ځکه ډېر زیات مشکل ده موږ چې اوس هم ګورو په کښتۍ خلک اوړي راوړي ډېر سخت هم دی واقعا ډېر زیات مشکلات حل کېږي ځکه دا چې څه خلک په مکتبونو کې دي هغه ماشومان استادان دي او داسې د کلینیکونو ډاکټران ځي راځي او نور زنان هم د کلینیکونو لپاره یا د خیوي یا د نورګل ډاکټران د ځي ډېر خلک مشکلات سره مخامخ دي خدای دې وکړي چې دا پل زر ته دره جوړ شي. همدې هیله خوشحاله اوس ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه چې دلته راغلي وئ او زموږ دغه پل او دا ساحه هم غریبۍ ساحه هم د نږدې نه وکتله تاسو نه ډېره مننه چې همدې هیله چې بېرته ډېر ژر جوړ شي انشاءالله ډېره مننه. نو درنو لیدونکو تاسو د ورور خبرې واورېدې چې انشاءالله د یو کال په موده کې به بېرته ورغول شي نو اوس هم پې کار جریان لري هلته چې کومه برمه اوس لګیا ده هغه نو دغه خاوره او دغه ځای ټیسټ کوي تر څو دغه پل په څومره ساحه کې چې دی مقاومت کولی شي او څومره ساحه کې باید بېرته په اساسي شکل جوړ شي تر څو بیا دغسې خدای نخواسته چې اوبه یوسي او زموږ د هیوادوال چې د سیند هغې غاړې او دې غاړې پراته دي د ستونزو سره لاس او ګرېوان شي نو راسره اوسئ انشاءالله موږ مخکې ځو څوکۍ ولسوالۍ ته او بیا سپین جومات ته د هغې ځای ښکلاوې او منظرې تر څنګ د شیدو هغه مشهور چای هم تاسو ته درښایو چې په سپین جومات کې هغه چای ډېر زیات مشهوره دی په دې هیله چې تر پای راسره اوسئ.
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو بالاخره څوکۍ ولسوالۍ سپین جومات سیمې ته راورسېدو نو دغه اوی پول دی چې کله هم ځوانان دغلته په چکر او تفریح راځي نو دغلته راځي په دغې پول کې انځورونه اخلي چې ماشاءالله د ترڅنګ د کونړ مست سیند هم بهیږي او دغه ځای ډېر زیات ګرم بازار لري ترڅنګ دلته د شیدو چې د پکوړې او سمبوسې ډېرې زیاتې مشهوره دي نو په همدې تړاو ځوانان هم دغلته راغلي دي د تفریح او چکر لپاره دوی سره غږېږم چې دوی له کوم ځای څخه دغلته په چکر او تفریح راغلي دي وروره سلام ستړی مشي په خیر راغلی وعلیکم السلام تسلیم مشي تاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر دی مننه تاسو خپله ښه ژمي سره څال دی ولا بس ښه ده ښه ښایسته موسم دی هوا او هوا یې ښه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ که نوم دې م راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي د مکمل وپېژنئ نوم مې حکمت الله او د ننګرهار ولایت څخه حکمت الله جانه دا راته ووایه چې ورځنۍ چارې سرې په څه مصروفه یې والا ورځنۍ چارې خو دا دي بس مکتبونه دي خپل درسونه خپل هغه کوو نور اوس چارنیمه امتحانونه وو هغه خلاص شو راغلو ملګرو سره په چکر باندې مطلب ټول سره همصنفیان یاستئ همصنفیان هم هستو او کلیوال هم ناستو اوس هم تعهد کړی تر څو سپین جومات ته راشئ او موږ هغه وکړو درینور ته به لاړ شو خو درینور همداسې راغللو هغه شو دې ته به لاړ شو همداسې ولایت ته به لاړ شو چکر به وهو دا راته ووایه چې کله تاسو دلته راغلی د چشم خوند واخیسته څه م وخوړل څه م وڅکل که نه دې نه بعد به پلان لرئ نه یو دمه خو م په لاره کې وکړله هلته چې و بس ډوډۍ موډۍ غرمې هر څه پروګرام هم وکړلو اوس همداسې په چکر راووتو دا سیمې ډېرې ښایسته ښکاره کېدلې راغلو یو دې چکر دپاره راغلو همداسې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر هم ګوري کوم چې همدا مهال د افغانستان څخه خبر اوسېږي که هغوی د کوم خاص غوښتل لري یا ورته څه پیغام لري مهرباني کوم شعر بیت کولی شي هغه هم ډالۍ کړم ته بس شعر به څه درته ووایو نو ښه اگه چې ستا مغزه باد خراب کړي دي ولا چې دی که نه راغلو ډېر وخت هم چکر نه وهلی دا چې دی موټر کې لږ هغه سره هم ګنګ شولو ځکه زیات مزل هم وکړلو ځکه دوه نیم درې ساعته مزل و ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه تفریح ولرئ ښه چکر ولرئ مننه بس خوشحاله اوسئ وعلیکم السلام لیدونکو را سره اوسئ موږ هم انشاءالله روزو دلته د زمیندار د هوټل چای ډېر زیات په زړه پورې دی ترڅنګ یې سمبوسې او پکوړې لکه څرنګه چې موږ مخکې هم یادونه کړې ده په خپرونو کې نو زه به را سره اوسئ انشاءالله هلته به د زمیندار هوټل مسؤلینو سره خبرې اترې هم کوو چې دغه چای ولې زیات مشهوره دی ولې خوندور دی او ولې ورته خلک د لرو ځایونو څخه راځي په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شئ بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه کونړ کې او بیا سپین جومات کې
د سیند پر غاړه ناست یو نو ماشاءالله دغه ډېر په زړه پورې او ځانګړی ځای دی او دلته چې بیا د شیدو چای څښې ځانګړی او خاص خوند لري. نو په همدې تړاو ځوانان ما سره تر څنګ ناست دي، دوی سره خبرې اترې کوم چې دوی له کوم ځای څخه دلته په چکر او تفریح راغلي دي. وروره سلام، ستړی مه شي، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې جناب باور صاحب تاسو ته، مومن صاحب ته او د همیشه بهار یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ انجینر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه، قدرمن اوسئ. که څه هم موږ د نامه سره اشنا یو خو که بیا هم خپل نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې مکمل وپېژني. زما نوم تاسال دانش دی. نو زه راغلی یم د لندن هیواد څخه او ماشاءالله ډېر ښکلی فضا، ښکلی ځای او د سپین جومات چې څومره صفتونه خلکو کړي وو ماشاءالله هغه اوصاف پکې شته. نو د سپین جومات کوم د شیدو چای او ترڅنګ یې پکوړې سمبوسې ماشاءالله نامي دي. انجینر صاحب ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو ته بیا هم ډیر ښه راغلاست وایو، افغانستان ته ستړي مه شئ. باور صاحب ډیره زیاته مننه، حالات الله مو خوشحال لره، قدرمن شي. خوشحاله اوسئ انجینر صاحب محترم. که دا راته ووایي چې کله تاسو 3 کاله بعد تقریبا زما په نظر چې افغانستان ته راغلی، دلته ملوچیش څخه ډیر زیات خوند واخیسته، ستاسو د تګ څخه وروسته ماشاءالله موږ چې ګورو دلته زیات تغییرات راغلي دي، تاسو لپاره څه ډیر ځانګړي وو چې کله افغانستان ته راغلی؟ ماشاءالله ما لپاره خو امنیت، د امنیت په برخه کې ماشاءالله ډیر کار شوی دی. نو چې د هیواد هر ګوټ ته انشاءالله تاسو ورشئ، که هر څوک ځي نو ماشاءالله امنیت ده، هیڅ خبره نشته او ترڅنګ د باسازۍ کارونه ماشاءالله ښه په درس کې روان دي. نو د هیواد په ګوټ ګوټ کې که چیرې موږ تاسو وګورو ماشاءالله ښه کارونه روان دي او ترڅنګ ماشاءالله امنیت نامي ده. ډېره زیاته مننه دانش صاحب. نو زموږ د هغه سرسختو مینوالو څخه دی چې زموږ هره خپرونه یې خوښه کړې ده، لایک کړې ده، کمنټ یې پرې کړی دی، نو بیا هم د حسن نظرونو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دانش صاحب محترم، که دا هم راته ووایي چې کله تاسو په لندن هیواد کې وئ او موږ چې کله دغه خپرونې خپروله د هیواد له مختلفو برخو څخه، ستاسو احساس هغه وخت څه و؟ خدای شته زه ډېره خوشحاله کېدم. نو هلته چې کوم افغانان اوسېږي نو کله چې هغوی خپل د وطن ښکلاوې ګوري او ښکلې منظرې ګوري، د دې ترڅنګ د باسازۍ کارونه او امنیت ګوري، نو ډېر خوشحالېږي ماشاءالله. ټول ښه احساس لري او ټول افغانان چې بهر اوسېږي، که هغه لندن ده، امریکا ده، که په هر هیواد کې اوسېږي، نو هغوی همدغه هیله لري چې تر څو خپل هیواد ته راشي او خپل هیواد له نږدې وګوري. نو ماشاءالله زه ستاسو د یوټیوب چینل له طریقه نو ټول د ډاډ ورکوم چې ماشاءالله افغانستان امن دی، ښه ځای دی، راشئ چکر ووهئ او خپل هیواد له نږدې وګورئ. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، قدرمن اوسئ. ډېره زیاته مننه باور صاحب، الله مو خوشحال لره، قدرمن شئ، کور مو ودان. مننه. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو. نو سپین جومات کې لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه او دا نو هغه ځای ده چېرته چې د خوږې سمبوسې، ترڅنګ یې پکوړې او خوږ د شیدو یا تورې شی تیارېږي. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې مازدیګری دی او ډېر زیات بیروبار دی او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته راغلي تر څو دغه ښایسته د شیدو چای نوشیجان کې ترڅنګ چې د پکوړې وخوري، همدارنګه چپس وخوري. نو مازدیګری دی او بیا ژمي موسم دی، نو طبعا دغه شیان یو څه ښیي، سړي طبیعت ورسره جوړي. نو استاد دا نو هغه څوک دی چې دغه شیدو چای تیاروي. نو دوی سره خبرې اترې کوو چې څومره وخت کې دغه رستوران کې کار کوي او د موسم پر راتګ سره د ژمي د دوی کار روزګار څه ډول روان دی. استاد سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. خیر راغلی، ستړی مه شئ.
ډېره زیاته مننه. ښه انشاءالله په خیر یې. الحمدلله خیر دی ورور. ډېره مننه. څنګه یې ژمي سره؟ ژمي کې سره خو ډېر ښه دی. یخ به دې نه کېږي؟ نه یخ هم نه کېږي ځکه ګرم ځي ته ولاړ. مزې خو تا وکړي نو. بالکل مونږ وکړی. ډېره مننه. که نوم دې هم راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نصیر احمد مې نوم دی. نصیر احمد. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. او دې رستورانت کې کار کوي که نه؟ او دې رستورانت دې کې. رستورانت نوم څه دی؟ د دې کونړ سیند هوټل. کونړ سیند رستورانت. ښه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه رستورانت کې کار کوي؟ یاره دا دکان چې جوړ شوی و اول نه ځان نه پکې ځه ولاړ. مطلب څومره وخت به کېږي؟ یاره کېږي دا 5-6 کاله خو یې کېږي. 5-6 کاله. اول سر نه ده پکې؟ اول سر نه پکې. دا راته ووایه چې دغه د شیدو چای خو په هر ځای کې پیدا کېږي که نه؟ جلال آباد کې مشته دی، کابل کې مشته دی، لغمان کې مشته دی. دغه د کونړ ولایت او بیا د څوکۍ ولسوالۍ دغه د سپین جومات چای ډېر زیات مشهوره دی، خوندور هم دی او ډېر زیات پې بیروبار هم وي. ستا په نظر دا څه علت کېدای شي؟ دا الحمدلله شوده خپل دی، سوچه شوده مې کار و. او سوچه شوده ځکه دې کې مونږ اوبه نه اچوو، صرف لاچي ده او شوده دي او بوره ده پکې. نو دې کې مونږ اوبه نه اچوو. ډېر ډېر لرې ولایتونو نه ولا خلک راځي او صفا شی وکړو، ښه شی وکړو، دا مخامخ درته ښکاري. لکه ستاسو اکثره مشتریان د کومو ولایتونو څخه دي؟ د کونړ او ننګرهار په مربوط باندې؟ نه ډېر لرې نه، لکه د پکتیا نه هم راغلي دي چکر باندې، د قندهار نه راځي پکې. مونږ ته بېګا دغه د یو اطاق کې قندهاریان لیچې وله راغلي، داسې به نورستان طرف ته لاړ. ډېر لرې ولایتونو نه راځي راغلي. او مخکې د شیدو وویل که نه چې موږ سوچه شیدې استعمالوو، تاسو دغه کومې شیدې کاروئ؟ دا د غواګانو دي که د میخو دي؟ دا دواړه دي. دواړه میکس او ګډوډ دي. نه غواګانې خپله ساتلې که نه د خلکو نه اخلئ؟ دا زمونږ یو نیک چې دی د خپلې غواګانې شته، دا هم شوده راوړي او نور خلک هم راوړي. مطلب د ورځې په اوږدو کې به څومره شیدې اخلئ او تاسو بېرته څومره وباسئ دلته؟ د جمعې پر ورځ خو ډېر زیات وځي. څومره بیا؟ یاره 300-350 کیلو وځي او عامه ورځ باندې 120-130 کیلو وځي. او دلته بیروبار په کومو ورځو کې ډېر زیات؟ جمعې په ورځ او پنجشنبې پورې ډېر دی. جمعې او پنجشنبه؟ او جمعه او پنجشنبه. نه نو ژمي موسم کې خو طبعا دغه شیان خلک ډېر استعمالوي که نه؟ خوراک لپاره راځي ورته. دا زمونږ چې ډېر مشهور ده، اوړي کې هم خلک څکي. اوړي کې هم اوړي کې نو اوړی ژمی چلېږي. چې خولۍ بیرامه کې هم څکي؟ او څکي ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحاله څه پیغام دی زموږ هغه لیدونکو ته او هېوادوالو ته چې تر اوسه پورې کونړ ولایت او څوکۍ ولسوالۍ ته بیا سپین جومات ته نه دي راغلي؟ هغې ته دا پیغام ده چې زمونږ چیک څکلی خو په ښه لګېدل هر وخت دې راځي. مطلب ته خدمت کې نو؟ خدمت کې بالکل. ډېره مننه. خوشحاله الله دې اوسئ. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه ونو کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د سپین جومات سیمه. نو ماشاءالله دغه ځای ډېر زیات په زړه پورې دی، خوندور دی او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته راځي ځکه د دې ځای د زمیندار هوټل د شیدو چای ترڅنګ پکوړې او سمبوسې هغه څه دي چې په همدې خلک دغلته د ډېرو لرو ولایاتو او ولسوالیو څخه راځي. نو په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثره مسافرو خویندو وروڼو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم له موږ سره په کونړ کې د سپین جومات دغه سیمه وویني. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د امیشه بهان امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.